دا ملګری پوښتنه کوي چې موږ جومات جوړوو چندې دپاره ګرځو څوک 10 څوک 20 څوک 50 روپۍ راکوي. یو کس راته وویل چې ما د مفتي صاحب نه اورېدلي چې دا جایز نه دي. ورور شیخ حسن جان صاحب وویل چې چا هم د خپل کور دپاره چنده کړې ده چې د جومات دپاره یې کوي. خپل کور دپاره چنده نه کوي، جوړوي جومات دپاره چندې کوي او لاسپیکرې د لګولي همداسې مارکیټ په مارکیټ او دکان په دکان یا کور په کور ګرځي. دا کار په کار نه دی، دا د هغه د جومات یا د مدرسې سپکوالی دی. نو ښه خبره دا ده چې تاسې کلیوال په خپل منځ کې همت پیدا کړئ او جومات آباد کړئ. او همداسې یو کس که مالداره وي او هغه دې ته وهڅوئ جومات کې کومک وکړي، ښه ده. او که داسې جومات کې ګرځېدل جومات جوړېږي خدای وبخښه چنده واچوئ. یا که څوک یې اکثر دا موټرې ګرځي جومات جوړېږي یا مدرسه جوړېږي چنده ورته راکړئ، یا په جوماتونو کې ګرځي او چغې وهي او غږونه کوي، دا کارونه دا رښتیا د مدرسې یا د طالب یا د جومات اهانت او سپکوالی دی. ښه په کار نه ده ورته، داسې کار په کار نه دی. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.